هرای زموږ چرګې د سونې هګۍ اچولې ده د 200 چرګه د سونې هګۍ وای 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 چرګې دوا دي د سونې هګۍ دا خو به نو زه اوس سرمایه‌داره سمه دا سونه به خرڅومه پورنر به یي ګاډیانې به یي بنګلې به یي چرګې تا خو به زه اوس په پورنر کې راسره ګرځوم نه دی په پورنر کې په بازار کې چکر و خلکو ته به خار جلا ورکو سمه ده داسې د سونې هګۍ راچوه نو بیا به دواړه سرمایه‌داره وي نه دی دا تور پورنر یې دا ما او تا کې ناست یو څونه خوند به کوي وینې ستا هغه پورنر خوښ دی او ستا هغه پورنر چې دی تر ما ستا زیات خوښ دی نو یاره دا د ملک صاحب خو ما کیسته دا زموږ د کلي ملک ته درځه ورسو ورته ووایم چې زما چرګې د سونې هګۍ اچولې ده د سونې هګۍ ملک صاحب زما چرګې د سونې هګۍ واچوله د سونې هګۍ توبه الله مې دې معاف کړي دا څه نوي نظامونه دي هلکه دا څه وایې ملک صاحب دا یوه هګۍ نه د ورځې دوې دا د سونې هګۍ چې ته وګوره وایه هلکه دا خو واقعي رښتیا وایه دا خو د سونې هګۍ دي ډریور ته دا وګوره او ملک صاحب دا د سونې هګۍ ده ته دا بل ته م وګوره دا خو م لږ دغه ته وګوره څنګه ده د سونې هګۍ ده د سونې هګۍ اوریجنل هګۍ ده او دا خو د سونې ده څه وایه نو دا څه ټیم اچوي دا 2 غنټې بعد دا هګۍ اچوي توبه الله مو دې معاف کړي دا څه نوي نظامونه را روان دي نو ته دا چرګه کښېږده چې موږ یې وګورو دا څنګه د سونې هګۍ اچوي ته یې کښېږده 2 غنټې به پرسي بیا به دا څه چم کوي اشه ملک صاحب ته دا هګۍ ښکاره کړه اشه دا که د سونې وه لږ خو به درنه وه ته سوچ وه ته یې ونیسېږه یاره دا درنه ده دا ته غلط یې په دا وجې ته غلط یې تا زما خیال ماښام خوب نه دی کړی او دغه څنګه کیسه ده دا چرګه وایي 2 غنټې بعد د سونې هګۍ اچي کله چرګه 2 غنټې بعد د سونې هګۍ اچي دا خبر یم یاره اچوي بې نو داسې هګۍ د سونې خو نو ده نو یاره ملک صاحب دا چرګې پر کور ستا په 24 کې یوه هګۍ اچي هغه د سونې نه وي دا څنګه چرګه داسې 2 غنټې بعد د سونې هګۍ اچي ته ولاړ شه خدای دې خوار نه کړي چې ځونه هوښیار وې نو زما پر ځای به اوس ته ملک ولې نو زه ولې ملک یم ته کښېنه خپله نوکري کوه هلکه هغه 2 غنټې دې م پرسولې هګۍ ولې نه واچوله اچې ملک صاحب اچې بس دا د زیاته راوځي او انشاءالله هګۍ اچوي بیا غمه څه زه درواغ نه درته وایم زه ډېره رښتیا وایم ما تر ننه پورې درواغ نه دي ویلي نه دی ما ته مور پلار ویلی ول زوی چې په ټول ژوند درواغ نه ووایه د چا سره دوکه نه کوه یا درواغ غلط دا مې مازې په تا باندې زړه وسوځېدی سړی ته راځه ورسو دغه خو زموږ پاک نارې وی نه دی نن به ورسو د دغه به مې څه شپه راوځي نه دی صحیح یار ډېر ساده دی د سونې چرګه ورای ملک صاحب هغه د جاز دی ورسه نوم نه جاز دی بل رقم جاز دی چپه ورسته روان دی څه رقم روان دی بل رقم روان دی هلکه زه یې ولې نه وینم ملک صاحب هګۍ یې واچوله چرګې هګۍ واچوله څه وایه ته ښکاره دغه ده دا بیا د سونې هګۍ د تور تو ګوره ما درته وویل دا خالي د سونې هګۍ اچوي باو خو اوس دغه نه منله اوس څه پکې دا ته څه کوې دا خو د دغو سر نه په خلاصېږي دغه ده ویې ګوره ملک صاحب نه مې لیدلې چرګه چې د سونې هګۍ اچي دا مې اول وار ده چې ومې لیدله هلکه خو دا د ودې لیدله زه درته هسې نوي نظامونه دي قرار کښېنه ځان مه پروه اوس دا راته ووایه دا چرګې څنګه حساب دی څنګه حساب دا به ماله راکړې دا خو زه تاله نه در کوم دا خو زه خرڅومه بای ریټ یې وایه خالي ریټ وایه 400 یې د ملک صاحب سې وغواړه ملک صاحب زه ډېر غریب سړی یم په کلي کې ما هر څوک پیغورونه راکوي وایي ته ډېر غریب یې نه دی او ما زه بله ورځ را روان وم ما له بچوګانو که خدای وس راکوي داسې پورنر به راولم ته یې به م ورته پریشانه یاست بس یو ستا پورنر راکه یو 50,000 روپۍ راکه زه پټرول ور واچوم ما له دې ځای ځان وباسم څه وایه یو پورنر دې ارمان دی در واخله دا چابي در واخله دا ستا پورنر پیسې هم غواړې پیسې هم راکړه نو پټرول پاچوم پټرول روپۍ نشته راسره در واخله دغه 50,000 روپۍ هم در واخله پټرول هم ښه مضبوط هلکه دا چرګه ځینې واخله دا ستا چرګه ده درته ولاړم
یاره ملک صاحب دا خو د چرګې ساده هګۍ ده ما یې د سونې رنګ ورکړی دی بس الله که ورسه موټر پسې ورځ غلو دا سړی ویني څه درته ولاړلی ما نه درته ویل چې هغه دې خطا کوي خطا یې کړې نه دی تا ما ته ویل قرار کښېنه ته نه په پوهېږې اوس نو چې یو موټر دی وایي هغه دې ده ته ورکړې یا پیسې دې هم ده ته په لاس پسې ورکړي اوس خو پیسې ویني څه یاره نو اوس زه په چش پسې ولاړ سم فضل دې وسه روپۍ هم لاړلې پورنر هم لاړې یې به څه کوو سره ملک صاحب ته دا خپله چرګه دې در ونیسه دا د سونې هګۍ دې هم در ونیسه ته د سونې په هګۍ نه پوهېږې نو مرکې به څه وکړې No, 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 no.